سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. ننني درس سره زه بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه دی یو ځلې بیا د پریزان یا موجوده زمانې په باره کې دی. په تیر شوي درس کې هم موږ موجوده زمانه باندې خبره کړې وه او هغه کې د افعالو اولني ګروپ موږ هغې نه استفاده کړې وه. صحیح دی؟ نو نننی چې کوم درس دی هغه هم د هغې سره تړلی دی. ما هغه یو زمانه په هغه یو موجوده ټنس باندې یا زمانه باندې خبره کوو. خو نننی درس کې چې کوم دی هغه به موږ دوزیم ګروپ د ورب باندې خبره کوو یا دویم ګروپ افعال چې کوم دی هغې باندې به خبره کوو یا هغه ورب چې کوم ورب اویک ای اغ سره ورسره ختمیږي نو هغې باندې به خبره کوو. صحیح دی؟ دغه ما تاسو ته تېره ویډیو کې هم دا ویلي وو چې دغه افعال دې دپاره په ګروپونو تقسیم شوي دي چې هر کله بیا تاسو دې نه استفاده کوئ په د موجوده زمانه کې. نو په کله چې که د ای آر سره اولني ګروپ والا افعال راشي یا دویم والا راشي یا بل ګروپ والا راشي نو هغې کې څه تغیرات راځي. هغه تغیرات مختلف وي. څه حرفونه موږ یو حرف دوه حرفه ورسره اضافه کوو یا دوه حرفه ترې کموو. نو دغه بنیاد باندې دا په ګروپونو تقسیم شوي چې ستاسو دپاره زده کړه کې اسانتیا وي. صحیح دی؟ نننی درس چې کوم دی هغه په موجوده زمانه دی او دویم ګروپ افعال باندې دی. راځئ چې نننی درس شروع کړو. ښه، نننی چې کوم درس دی هغه همغه ورب ریګولیر باندې دی یا ریګولر وربز باندې دی. خو دلته چې کوم دی هغه اولنی ګروپ کې چې موږ ویلی وو هغې کې هغه افعالو چې کوم هغه د او اغ سره یا ای آر سره ختمېدل په هغې هم خبره کړې وه. دلته چې کوم دی دوزیم ګروپ د ورب کې هغه افعال دي د هغه ګروپ ته چې دی کې افعال د ای اغ سره ختمیږي. صحیح دی؟ یا انګلیسي کې آی آر سره ختمیږي. دا چې هر کله په خپل اصلي حالت کې یا انفینیټیو فارم کې نو دا د آی آر سره ختمیږي. صحیح دی؟ یا ای اغ سره. لکه ما یو شپږ دانې دلته راوړي په دې قوسونو کې مې هغه مثال په طور ورکړي. لکه اولا د فینیغ مطلب ختمول، شوازیغ مطلب انتخابول، یونیغ مطلب متحد کېدل، په اتفاق کېدل، باتیغ مطلب لکه باتیغ مطلب جوړول، هغه جوړول، بلډ یعنی یو کور یو ساختمان جوړول، هغه جوړول ته معنا ده. اوبیغ مطلب منونکی یعنی منل، او بل اکمپلیغ مطلب حاصلول. صحیح دی؟ نو دغه یو شپه ما دغه مثالونه تاسو لپاره راوړي چې کوم دویم ګروپ کې راځي یعنی هغه افعال دي چې کوم ای اغ سره ختمیږي. صحیح دی؟ نو که تاسو وګورئ د شپږو افعالو ته ټول د ای اغ سره یا آی آر سره ختم شوي دي. صحیح دی؟ که داسې افعال تاسو سره نو دې ته دویم ګروپ ویل کېږي. دا تاسو سره دا به تاسو په موجوده زمانه کې نه استفاده څنګه کوئ. صحیح دی؟ نو راځئ چې اوس مخکې ځو. ښه، ستاسو د اسانتیا دپاره ما بیا هغه ساخت جوړ کړی دی چې تاسو پوه شئ که چېرته موږ سره ضمیر بدلیږي نو د ورب سره موږ څه اضافه کوو، څه به بل ورب سره بل ضمیر سره بدلوو، کوم دغه راځي. صحیح دی؟ نو هغه ما په سور رنګ کې ورکړي چې څه به اضافه کوئ. صحیح دی؟ لکه اولنی که موږ سره ژ راسي نو موږ به فعل سره آی اس، صحیح دی، په فرانسوي کې ای اس اضافه کوو. داسې که چو راسي ورب سره موږ ای اس اضافه، دلته هم ای اس اضافه کوو. داسې که ایل یا ال راشي نو ورب سره موږ ای تی اضافه کوو. داسې که نو او راشي ورب سره به موږ څه استفاده کوو، آی او ډبل اس او ان اس اضافه کوو. داسې که وو راشي نو موږ به د فعل سره آی ډبل اس ای زد اضافه کوو. داسې که ایل ال جمع چې کوم د هغې چې کله راشي نو ورب سره موږ په آخره کې ډبل آی ډبل اس ای ان ټي اضافه کوو. صحیح دی؟ دا ما سور رنګ کې ورکړي. صحیح دی؟ که تاسو تیرنی درس که تیر درس کتلی صحیح اورېدلی مالته به موږ فعل سره بل څه اضافه کول. صحیح دی؟ ولې دلته موږ جدا لیټرز یا حرفونه اضافه کوو. صحیح دی؟ نو دقه دپاره دا په ګروپونو کې تقسیم شوي چې تاسو ته زده کړه کې اسانتیا وي. صحیح دی؟ نو ما یو درې مثاله تاسو جوړ کړي چې تاسو هغه په دغه درس باندې صحیح پوه شئ. راځئ چې اوس وګورو د استعمال. ښه، لکه ما اولنی راوړی فینیغ مطلب دا خپل اصلي حالت کې دی، دې مطلب ختمول دی. خو هر کله چې دا بیا موږ په لکه په جمله کې استعمالوو، که موږ سره مختلف ضمیرونه راځي نو موږ به څه کوو، نو دې سره دغه لکه دا به څنګه استفاده کوئ. نو دغه ما تاسو لپاره راوړي د مثالونه. لکه اولنی ورته ووایي ژفنې مطلب هغه زه ختموم، لکه یو کار معنا یې ما ختمول دي. خو که تاسو وګورئ موږ صرف ای اس اضافه کړی دی. داسې چوفینې
مغه یو تلفظ کوي راځي یو شانتي هغه د دې دواړو ویستلی کېږي il یا elle finit صحیح دی nous finissons صحیح دی vous finissez صحیح دی vous finissez او بل چې کوم د موږ سره جمع il یا elle finissent il یا elle finissent صحیح دی نو د دې تلفظ فینیس کېږي صحیح دی ویلی کېږي او سره چې کوم راځي وو فینیسې راځي صحیح دی نو دا چې کله اوس موږ دلته موږ جمله کې استعمال کړو هغه ای هغه ته ختم کو آی اس ای اس هم ورسره اضافه کو هر ضمیر سره د خپل دغه مطابق هغه ساخت مطابق موږ اضافه وکړله صحیح دی زه یو ځل بیا تاسو لپاره تکراروم je finis tu finis il یا elle finit nous finissons vous finissez صحیح دی il یا elle finissent صحیح دی دویم مثال ته ځو choisir چې کله انفینیټیو فارم کې choisir دا اصلي حالت دی اوس دا چې کله موږ بیا په جمله کې په موجوده زمانه کې استعمالو نو بیا موږ وایو j'ai choisi صحیح دی tu choisis صحیح دی il یا elle choisit nous چې کله موږ سره نو راشي جمع نو بیا موږ دا څنګه وایو nous choisissons کله وو راشي وو چې کوم دی فارمل دی مطلب تاسو یا تاسو ته یو نه زیات کسان مخاطبي چو چې کوم دی هغه انفارمل دی ته دپاره موږ استفاده کوو صحیح دی ښه نو بیا موږ څه وایو وو choisissez il elle چې کوم دی جمع صحیح دی که جمع هلکان یا جمع ښځې یا جلکۍ نو elle راځي که هلکان il راځي یا سړي صحیح نو بیا موږ څه وایو ils choisissent صحیح دی زه یو ځل بیا تکراروم j'ai choisi tu choisis il یا elle choisit nous choisissons vous choisissez ils choisissent صحیح دی مخکې ځو ښه باتیغ مطلب جوړول je bâtis tu bâtis il یا elle bâtit nous bâtissons vous bâtissez ils bâtissent صحیح دی زه یو ځل بیا تکراروم je bâtis tu bâtis il elle bâtit nous bâtissons vous bâtissez ils bâtissent صحیح دی نو دومره اوس موږ ملګرو دا درس نو هر کله چې تاسو دویم ګروپ افعال چې کوم دی هغه په موجوده زمانه کې استعمالوئ نو دغه حرفونه ورسره تاسو اضافه کوئ د خپل ضمیر مطابق مننه ملګرو دا اوس موږ نننی درس امید ده چې تاسو به پوه شوي او تاسو د څه نه څه زده کړي دغه ویډیو تاسو بار وګورئ ترڅو صحیح په موجوده زمانه باندې پوه شئ او د دویم ګروپ په موجوده زمانه کې استعمال باندې صحیح پوه شئ جملې پې جوړ کړئ او ویې لیکئ جملې یو بل سره پې پریکټس وکړئ یو بل نه کې سوالونه وکړئ ترڅو تاسو دغه درس مکمل ذهن کې کینی تر بل ویډیو پورې ښه وخت ابیانتو